درنو لیدونکو السلام علیکم. که چیرې مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل درسره سبسکرایب کړئ. امیر خان متکي د پنجشیر مسله باید د خبرو او مفاهیمو له لارې هواره شي. د طالبانو دعوت او ارشاد کمیسیون مشر مولوي امیر خان متکي د پنجشیر له خلکو غوښتي چې په دغه ولایت کې مقاومت کوونکو ته د جګړې نه کولو قناعت ورکړي. ښاغلي متکي نن چهارشنبه سپټمبر لومړۍ یعنې وږي لسمه په یو پیغام کې ویلي چې د پنجشیر لانجې د حل لپاره سوله ییزه هڅو تر دا مهاله کومه پایله نه ده ورکړې. نوموړي زیاته کړې د طالبانو د هڅو سره سره پنجشیر کې ځینې کسان حاضر نه شول چې موضوع د خبرو لارې هواره او د جګړې مخه ونیول شي. امیر خان متکي د پنجشیر خلکو ته پیغام کې ویلي موږ ډېر کوښښ وکړ چې د پنجشیر مسله د مفاهمې او خبرو لارې هواره شي. د پنجشیر له علماو سره پرپسې ناسته وشوې. د پروان چاریکار کې هم د پنجشیر د مسؤلینو سره ناسته وشوه. تلیفوني اړیکې هم ټینګې شوې خو تر دا مهاله یې بدبختانه پایله نه ده ورکړې. ښاغلي متکي ویلي چې د پنجشیر خلک باید خپلو کې سلا مشورې وکړي او په خبره یې هغه کسان چې جګړه غواړي باید قناعت ورکړی شي چې په دغه ولایت کې جګړه ونه شي. هغه ویلي هغوی ته باید یا قناعت ورکړل شي او یا ځواب ورکړل شي او د پنجشیر مسله د سولې او مفاهمې له طریقه حل شي او د اسلامي امارت سره یو ځای شي. نوموړي ویلي په داسې حال کې چې د خبرو لارې هڅو نتیجه نه ده ورکړې د پنجشیر په څلورو خواو کې طالب جنګیالي چمتووالی لري. د طالبانو دعوت او ارشاد کمیسیون مشر ویلي چې دوی اوس هم هڅه کوي چې جګړه رامنځته نه شي او یا داسې مسله د خبرو او سولې لارې هواره شي. امریکا هڅه وکړه چې په دې اړه پنجشیر کې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې نظر واخلي خو ونه توانېدل. پر همدې مهال یوې سیمه ییزې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې نن چهارشنبه پنجشیر ته نږدې د پروان ګلبهار او جبل سراج او د پنجشیر په روخه ولسوالۍ کې په دغه ولایت کې د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت کوونکي او طالب جنګیالي ترمنځ نښتې شوي. په پنجشیر کې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت مسؤلینو او طالبانو تر دا مهاله د نننیو نښتو په اړه تبصره نه ده کړې. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.